دا ورو سوال کړی دی چې کله یو کس مړ شي او دی غریب وي نو د ده د کفن دفن د دې دا خرچه به څوک ورکوي چې دی غریب وي؟ الجواب چې یو سړی مړ شو او د ده سره مال شتي، یو سړی مړ شو مال ورسره شتي، د ټولو نه مخکې کار چې به کېږي د وصیت د پوره کولو نه مخکې، د قرض د ورکولو نه مخکې، د میراث د تقسیمېدو نه مخکې، د دې هر څه نه مخکې به دا کېږي د ده کفن دفن خرچه به ترې ویستی کېږي. که د هغې نه بعد څه پاتې شي بیا به مخکې کار کېږي. او په دې دلیل دا دی کوم سړی چې حج کې وفات شوی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې او حجة الوداع کې په صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وکفنوه فی ثوبیه، د چا په کپړو کې کفن کوي؟ د ده خپلو کپړو کې. نو اولنۍ مرحله دا ده چې د مال نه به دا پیسې دا به ویستی کېږي. که نه وي د ده سره مال نه وي او مړ شو نو بیا چې په چا باندې خرچه لازمه و د ده هغه به د ده د کفن دفن خرچه اخلي، لکه پلار یا لکه زوی. پلار مړ شو، مور مړه شوه او زوی خرچه کوله نو په زوی لازم دی. یا خاون، یو ښځه مړه شوه او د هغې مال نشتي نو خاون به د کفن دفن خرچه کوي. که د دوی سره مال نه او دم غریبانه نو بیا بیت المال، مسلمانانو چې کوم بیت المال دی د هغې نه به خرچه کېږي. بیت المال کې هم نشتي نو بیا به عام مسلمانان دا منډه د سره وایي. والله اعلم. باقي سوالونه هم ډېر دي خو دا وخت ختم شو. انشاءالله دا به روان نشسته پرېږدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.